په افغانستان کې د جګړې شدت امریکا افغانستان ته جنګي هلیکاپټر نن ورکړلې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وايي امریکا له افغانستان سره د جنګي هلیکاپټر مرسته وکړه. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې ټاکل شوی دغه هلیکاپټر نن د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شي. ښاغلي امان زیاته کړه چې په راتلونکو میاشتو کې به له افغانستان سره د نورو هلیکاپټرو مرسته هم وشي. امریکا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د الوتکومرسته کړې دي. د یادونې وړ ده چې امریکا داسې مهال له افغانستان سره د الوتکومرسته کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او تر بل هر وخت الوتکو ته اړتیا زیاته شوې ده. بلخوا افغان ځواکونو هلمند کې 32 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 32 تنه وژلي او 10 تنه نور ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان هوایي ځواکونو بدخشان کې 40 طالبانو ته مرجوب اړولې. افغان هوایي ځواکونو د بدخشان ولایت شهدا ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په شمول 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو بادغیس کې هم 13 طالبانو ته مرجوب اړولې. افغان ځواکونو د بادغیس ولایت په مرکز اړوند چاکرا سیمه کې طالبانو باندې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 13 طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.